طالبانو له هند وغوښتل چې په کابل کې سفارت پرانیزي. د هندي رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د طالبانو حکومت له هند څخه غوښتي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. سره له دې چې د هند په نظر د طالبانو حکومت پاکستان پلوه ښکاري او طالبان هم د هند په اړه مثبت نظر نه لري، خو په تېرو 2 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، هند له افغانستان سره تر پاکستان ډېره مرسته کړې ده. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهین پرون پنجشنبه وویل چې د طالبانو حکومت چمتو دی چې په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور لپاره چې د دوو هیوادونو د 2 اړخیزه اړیکو لپاره مهم دی، خوندي چاپیریال برابر کړي. شاهین وویل موږ د هند په شمول له ټولو هغو هیوادونو څخه چې په کابل کې سفارتونه لرل غواړو چې خپل سفارتونه پرانیزي او عادي فعالیتونه پیل کړي. موږ دوی ته د خوندي او امن چاپیریال برابرولو ته ژمن یو. ډیپلوماټیک حضور د 2 اړخیزو اړیکو د پراختیا لپاره مهم دی. هند د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په 4 پیړیو کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم رالیږلي او په پام کې لري چې ټول 50000 ټنه غنم راولېږي. افغانستان ته د هند د غنمو د مرستې په رالیږلو کې پاکستان ډېر خنډونه پېښ کړل او په میاشتو یې وځنډول. هند په تېرو 20 کلونو کې له افغانستان سره د شاوخوا 4 میلیارډ ډالرو په ارزښت مرستې کړي چې په هغو کې ګڼ شمېر سړکونه، پلونه، ودانۍ او برېښنا کوټونه جوړ شوي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات ما سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.